خوښ شي په ټپو ولګو. د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ګل صاحب شاه شاهین د دعوت ارشاد عمومي مدیریت مدیر مولوي کفایت الله فهیمی او ورسره د یاد ریاست کارکونکو د لکڼو مکتب بازار د یو شمیر شخصي او دولتي روغتونونو کلینیکونو او درملتونونو څخه نظارت ترسره کړ. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا په یاد نظارت کې د روغتونونو کلینیکونو او درملتونونو د روغتیا پالانو فعالیت له حاضریو څخه لیدنه په تاریخ تیر او بې کیفیته درملو کتنه او د دې ترڅنګ د روغتیا پالانو او مریضانو د ستونزو او شکایاتو اوریدنه هم وکړه. حاضرای مو چې ټول پټې موټې مینه خانه مو چې کړې بیا نو وروسته مارو شخصي کلینیکو ته شخصي کلینیکو کې هم ځان ملاحظات مې وکړ چې هغه کې ځان ډاکټرانو اسناد نه ځان سره دواخانه غوي دواخانه په معیار برابر نه اسناد نه لرل او هغه مو چې کړې کوم د وجه چې هغه ایکسپایر وي امو کتل اسناد نو ټول وکتل دې ته مې ترلو ورته ویل چې دا اسناد ټول پر کوي ماده متنوع وسله او ټول کلینیکونه او دواخانه واس واده وکړي چې موږ دا کار کوو. همدارنګه د هغو شخصي کلینیکونو او درملتونونو دروازې مهرلا کړلې چې خدمات یې د عامه روغتیا د لایحې مطابق او معیاري ډول. د دې ترڅنګ بیا د یاد نظارت په جریان کې د عامه روغتیا د دعوت ارشاد مسؤل ویل صحي خدمات باید له معیار سره سم ترسره شي تر څو په اړونده برخو کې د خلکو شته ستونزو ته رسیدګي شوي وي. خو الحمدلله چې د خوست ملکی روغتون برسیره معتدین شفاخانه شو او داسې نوره کومه شفاخانه مرکزونه چې د برسیره موږ په لرو پرتو سیمو کې هم کلینیکونه تعقیب کړي دي او خپل غږ مو ورته رسولی دی. کومو شرایط او کومه لایحې وظیف چې موږ ته راکړل شوي ده په هغه باندې موږ رفتار کوو او خلکو ته د امارت پالیسي او د اسلام د الهي کلام د قرآن عظیم شان یا د احادیث نبوي چې کوم څه راغلي دي هغه موږ دوی ته رسوو خو ان شاء الله خلک خوشاله دي. ډېر اصلاحات په دې برخه کې راغلي دي. بل نور بیا خلک د عامه روغتیا ریاست د فعالیتونو ستاینه کوي او ترڅنګ دې برخې ته د ځانګړي توجه غوښتنې هم وکړي. دا کرونا موږ ډېر سخت سره ستایو چې دا کرونا دی کوي دا داسې ډاکټران دي چې ناست دي الهي پرمیسي ویل نه دی ام ډي ډاکټران دي دغه ډېر د کرونا ډېر ستایو په پاینده کې دغه کرونا ته ډېر دوام ورکړي ډېر د خوښۍ ځای چې دغه رقم د کرونا دی کوي. یاد لري چې د یاد ریاست مسؤلین په وینا لدی وړاندې هم د ځینو شخصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو نظارت ترسره کړی چې په نتیجه کې غیر قانوني او قانون ماتونکو کسانو روغتیايي مرکزونه مهرلا کړي دي او همدارنګه به داسې فعالیتونه لا دوام وکړي.